حافظ اسماعیل صاحب د غورغشتو په مین بازار کې د غورغشتو د بازار کوز سرته د چرګانو برنجه لګولې ده. سلامونه ملګرو، رحمان بنیری ما زمونږ ډیر خوږ ملګری حافظ اسماعیل صاحب د غورغشتو په مین بازار کې د غورغشتو د بازار کوز سرته د چرګانو برنجه لګولې ده. د دغه یې خواهش و چې بنیري صاحب تاسو راشئ چې زمونږ دغه کم وړوکی شان روزګار دی دا پروموټ کړي، چې د دې پروموشن وشي نو ښه به وي. ولې چې زیاتر کسانو ته زمونږ د علاقې پته نشته دی چې حافظ صاحب نن سبا چرته دی او څه مصروفیات دي. نو لیدونکو کتونکو یو ځلې بیا حافظ صاحب ځان ته خپل یو وړوکی شانتې روزګار د چرګانو کولاو کړی دی، برنجې لګولې ده. زمونږ ته دا امید دی چې د دوی کم کار وي دا به معیاري وي، د دوی کم پرایس وي دا به کم وي، د عام بازار په نسبت باندې به د دوی ریټ چې کم دی هغه کم وي. نو که تاسو ته چرته کې دا چونکې د ډیلی استعمال سیز دی نو که تاسو ته چرګان پکاري نو ضرور د حافظ محترم سره رابطه کولی شئ. که مونږ وګورو لیدونکو کتونکو، زمونږ دین او اسلام هم همیشه خپل روزګار پروموټ کړی دی. زمونږ کم انبیاء کرام یا اولیاء الله چې تیر شوي دي هغوی هم څه ناڅه طریقې سره دا روزګار چې و د دوی ذرایع معاش و دوی روزګار کړی دی. نو حافظ صاحب هم هڅه کوي ځان له دغه یو روزګار کولاو کړی دی دا پروموټ کوي. کم نیک روزګار کوونکي چې کم دی بزنسمین دا به وي په آخرت کې د انبیاء کرامو د صالحینو او د شهداو په ډله کې پاسي یا د هغو ملګری وي. نو دغه د ملګري دا بزنس پروموټ کوي. څه ویل غواړئ حافظ صاحب؟ ټولو نه مخکې خو جي ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو راغلئ او موږ له خپل قیمتي ټایم راکړ. بیا مولوي صاحب محترم هم ډېره شکریا ادا کوو. بس ټولو کتونکو ته زموږ دغه خواست دی چې زموږ دغه ځای چې دی مین بازار غورغشتو او ښکته $1 شاپینګ مال چې کوم دی هغې سره مخامخ زموږ دا پنجره لګېدلې ده. نو تاسو ته چې هر قسمه چک پکار وي، ریټ کې کم پکار وي، زیات پکار وي، یا واده دپاره داسې الله نه کي غم وي هغې دپاره، بیا داسې نورو دیګر تقریبات دپاره